انسان پاسر بیدار شا زان لسوچ وکڑاو خیار شا دخپلو بدو نخلار شا دا طرف گنای پریگ دا پلار شا په دنیا څورا سي ژوندون دې مرګ راځي نا د خپلو بدو بې عرضي غواړم د پاک الله نه معافي غواړم ځان له ژوندون د ایماني غواړم امن وطن او خپلواکي غواړم دا مې ارمان دی چې په امن ژوند کوما تر څو به موږ داسې بېدر یو دا کلي کورا به بهر یو په بل وطن به مسافر یو نو موږ غریبان به څونه هر یو رابط رحمت پمونگ وکڑی نظرنا گرانا دا گرانا مخواری دا دبل ڈیوٹی مو مجبوری دا دبل وطن مو سفری دا تلپ قسمت مو غریبی دائی چی څومره سختی دی زمون په نصیب دینا الله زمونگا مددگار شي تو ملو جان موسیم وار شي الله رحیم په خوار ندان شي الله محافظ تخولی سوات شي چیشی پا من رب ندا غکڑم سوالونا اید اندوانو حکومتا لاری شوی والی سنتا بالمکڑو پاست یو سیرتا وینا دو پاک حضور حضرتا حرام پتا سدید یو جنس نا ودنا بیکر مو وکڑای لگ پنسان زیب یو رسیل جہان مرگ دے حق وائی سبحان سان سرایو سیخ عمال بیا بخوشالی د جنت پکڑے سیلونا راشا پلارد کردگار شا داخ پلو بدو تو بگار شا سر پا سجد شاخ و خیار شا خیال اخیرت کڑار بیدار شا مدام بنوی دنیا دا محفلنا ارمان لید می مدینہ دا دا پاک نبی پاکی روزا دا زاکا خوی خکولی منارا دا دامید زان سرواد دا تر مرگ زب پا حضرت ویم درودونا لرکڑی دا دی دنیا سچونا وکڑی اخیرت لا محنتونا پا تبلیغ شروع کڑی کوششونا سالخ دیر وکڑی منزونا ورس پا قیامت کی بمخشی حسابونا ہم اصحابان لڑل دنیا نا واڑی مامان لڑل دنیا نا یا بچہان لڑل دنیا نا
دنیا فانی دا دومره مکړه پرې نزونه فکر پرې وکړه انسانا زمکې نه پورته تر اسمانه پیدا یې تکړې قدردانا شکر پرې وکړه نادانا چې رب درکړي تعالی څومره نعمتونه الله رزق کړی په دنیا کې ماسي بیا کړی په عقبا کې د چا بچ ځان برسوا کې چې سورګر زت بغلا کې الله علم دی په هر څه نظر لرینا زهم په خپل ګناهګار يم زکه خوشاړم په صغار يم زد درهم په انتظار يم زیانتا ډیر خطا کار يم زدر نکوم د مغفرات رب سوالونا زدر نکوم د مغفرات رب سوالونا ګرانو او غیر مینوالو اوریدونکو فرمایش کړه د دې مشرو ډیر مینا ټول ملګری انډیوالان نقیب بادل ریاض شاهین مسافر او احسان الله فتحما شعر د زیان ندان او आवाज د منیر رحمان بندیوان والسلام